په مزار شریف ښار کې چې د فریلانسینګ درې میاشتنی مسلکي ښوونیز پروګرام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت لخوا د همکارو بنسټونو په همغږۍ پیل شوی و پای ته ورسید. مسؤلین وایي د دې پروګرام موخه د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس د اسلامي امارت د ځوانانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو په اړه خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د هیواد ځوانان د روانو شرایطو څخه مثبته ګټه واخلي او د اسلامي نظام د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د پراخې هڅې وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ځوانانو چارو معاینت دې برخې ته ډېر متوجه دي. په راتلونکي څو ورځو کې به په بلخ ولایت کې د زون په سطحه یو برنامه ولري. دغه تعلیمي سلسله چې د ځوانانو په کار اچولې ده یو عملي بڼه به ور واغوندي. هغه به داسې صورت ولري چې ځوانان به ټول په دغه برخه کې پیسې به وزارت ورکوي، په اکاونټونو کې به پیسې داخلوي، بیا به دغه کوم چې زده کړې دوی کړي دي هغه به عملي کوي. له بلې خوا د بلخ ولایت یو شمېر ځوانان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فعالیتونو ستاینه کوي او د دا ډول پروګرامونو چمتو کول د بیکارۍ د له منځه وړلو په برخه کې یو غوره اقدام بولي. پلتفرم‌های مختلف در دنیای فریلانسینگ هم البته موجود است. از جمله مهمترین پلتفرم‌هایی که خیلی فریلانسرها و کلاینت‌ها در اونجا فعالیت دارن و پروژه اعلان میشن و فریلانسرها در او کار میکنن برای ما تدریس کردن که ظرفیت تمام جوانایی که در این دوره اشتراک کردن از طریق آموزش و فراگیری این موضوعات بلند رفته است. در اینجا در مدت 3 ماه ما پلتفرم‌های اپورک، فایور، freelancing.com و دیگر سایت هایی که درآمد ما میتونیم از او تدریس یاد گرفتیم و در این مدت 3 ماه ما با کسب پروژه های بسیار عالی و درآمدهای خوب داشتیم. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر د یاد پروګرام پر ارزښت او اهمیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې دغه پروګرام د ځوانانو په فکري او عقیدتي وده کې مهم رول لري. با تعداد 41 تن جوانان از بخش فریلنسینگ و بعد از مدت 3 ماه آموزش فارغ میشن و خوشبختی است که این جوانای ما که امروز فارغ میشن در جریان آموزش بالاتر از $250 امریکایی یا پروژه گرفتن کار کردن. این خودش یک افتخار است، یک دستاورد است که یک جوان در جریان آموزش و تعلیم صاحب درآمد و عاید میشوند. د یادونې وړ ده چې دا د فریلانسینګ مسلکي روزنیز پروګرام اووم پړاو ده چې په بلخ ولایت کې جوړ شوی دی. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم سلګونه ځوانانو په کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې د دې پروګرام له لارې د انټرنیټي کار بازارونو ته لار موندلې ده.